افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي د لوبډلې د ماتې لامل څرګند کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي وایي د پاکستان پر وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپ وهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان لوبډله ژر آوټ شي. شهیدي له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل چې د پاکستان 202 منډو هدف د پوره کولو و، خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله شهیدي هیله وښوده چې په دویمه لوبه کې افغان لوبډله ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سې شنبې پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د 142 لوی توپیر سره لوبه وبایلله. دا په ورځنیو لوبو کې د افغانستان لپاره د لویو منډو په توپیر دویمه ماتې ده. د افغانستان او پاکستان ورځنۍ لوبې په سریلانکا کې د یو تمه ده چې سبا پنجشنبه بله لوبه هم په همبانټونا کې وشي. د سې شنبې ورځې غوره لوبغاړی حارث رؤف و چې د پاکستان په ګټه یې 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول 202 منډې هدف ورکړی و او افغان لوبډله ټوله په 950 منډو وسوځېده.